بعضې وخت کې سړي باندې غم راشي تکلیف راشي انسان څوک وفات شي خپلوان نو په هغه ټیم کې چغې او کړي کې خفګانونه وکړي چې کله ورځ دوه تېرې شي بس بیا وایي صبر به وکړو بس الله راکړه وایي الله واخیسته نو محترمو دا صبر نه دی الصبر عند صدمة الاولى صبر هغه دی چې کله تا ته صدمه ورسېدله کله تا ته تکلیف ورسېدو او په حقه ټیم په حقه لمحاتو کې ته وایي چې زما صبر دی دغې ته صبر ویلی شي چې ته 3 ورځې جړاګانې وکړي چغې او تکلیف چغې ووې او د هغې نه بعد چې زما صبر دی نو بیا خو په خپله صبر دی بیا خو څه نه کېږي بیا به ته څه وایي